واللاتی غخذ یاتین الفاحشتا چراتک کئی بے حیاء کارتا من نسائکم دخل استاسنا فاستشہدو یاتین الفاحشہ چراتل کئی بے حیاء من نسائکم دخل استاسنا فاستشہدون گواہان نسائی گواہان پیش کئی علیہن پدیبان ارباتا منکم سلور گواہان منکم استاسنا فین شہدون کدوی گواہی اکڑا فامسکوهن دو ایساری کئی فی البیوت پا کورونو کی حتی تردی پورے یتوفاهن الموتو چی ختم کی دوی لرم مرگو چی مڑی کی دوی لرم مرگو او یجل اللہ یا مقرر کی یو گرزی اللہ تعالی لہن دوی رپار سبیلن یو بلالار واللزان یتیانها منکم فآزوهما واللزان اغا دو کسا نارینا یتیانها چرات لکی دے بے حیاء کارتا منکم تاسونا فازوهمانو اکڑوی دوی تکلیف ورکی دوی تا سزا ورکی دوی تا فین تابا نکدوی توبہ واسلا واصلحاو عملی سیدک فارزو نمخوارو یعنہما دوینا فین تابا کچھ دی دوارو نارینو توبہ واسلا واصلح عملی سیدک فارزو فس مخوارو یعنہما دی دوارنا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ چرے کانا تواب الرحیم توبہ قبل ان کے مروبان دے انما التوبتو یقینا قبل ولد توبی علی اللہ پا اللہ تعالیٰ بانے للذین دا اغا کسان دا پارا دا توبہ قبل ول دا اللہ تعالیٰ پا اللہ تعالیٰ بانے للذین دا اغا کسان دا پارا دا یا مولن سوا چے عمل کئی بد بجہالتین پنا پویسرا ثم یتوبون من قریب یا توبہ باسی نزدے انما التوبتو یقینا قبل ولد توبی دی علی اللہ پا اللہ تعالیٰ بانی للذین دا اغا خلق دا پارا یا مولن سوا چکوی عمل اسوا بد دا گناہ بجاتن پنا پوئے سرا ثم یتوبون بیا توبہ باسی من قریب زر نزدے یعنی مخی دا زن کدننا من قریب نزدے فولائے کنو دا کسان یتوب اللہ علیہ اللہ میں ربانی کئی پدے باندے وکان اللہ دے اللہ تعالی علیمن حکیم علم والا حکمت والا ولیست التوبتو او نشتے توبہ قبل اول للذین دا کسان دا پارا یامون سیات چکوی بدی ولیست التوبتو ند توبہ للذین اغا کسان دا پارا یامون سیات چکوی السیات گناونا کارونا بد چکوی بدی یعنی کارونا بد یا مولا سیاد چکوی بدیانے بد کارونا کئی حتی تردے پوری زا حضرہ کرچی نزدیشی احدهم دو دنیا قستل الموت مرگ قال دیوئی انی تبت الان زوستو باسم انی تبت الان زوستو باسم وللذین اونشتے توبہ قبل الذین دا آکسان دا پارا یموتون چمری وهم کفارون دوی کافر وی اولائے کدا کسان آتدنا من تیار کری لهم دیر پازابن علیم عذاب سخ یا ایوہ الذین آمن مومنان لا یحل لکم ندی حلال ساسر پارا انترس النساء چتازو پا میراث سرواخ لے خزی کرہن پا زورا پا زبردستی ولا تازلوهن مبندوی دا خزی مبندوی دا خزی لیتزبو چه واخلی چه تاسو واخلی بباز ما آتے تمونا زنی اغا مہر چه ورکر لی تاسو دویتا اللہ یاتینا بفائشتن مگر دا چه دوی راتگو کی پا بے حیاء کار سر مبینتن سر گنخکارا ولا تازلوهن متنگوی دا خزی لیتزبو چه واخلی تاسو بباز ماتے تمہننا زنی آغا مہرون چه تاسو ورکلی دویتا اللہ یاتینا مگر دا چه دوی راتگو کی راتلو کی بپاشتن پا بے حیاء سر مبینتن خکارا وعاشروهن جون تیروی دو دوی سرا بالمعروف بخط طریقہ وعاشروهن کلویغی کوئی دو دوی سرا جون کوئی دو دوی سرا بالمعروف بخط طریقے سرا فین کرہتموهن نکو بد گنے تاسو دو دوینا فاسان امید دے ان تکرو شیئن چی بد بگنے تاسو یوسیز ویجر اللہ او پیدا بکی اللہ تعالیٰ فی پائے کہ خیرن کثیر خیر دیر
وَإِنْ أَرَدْتُمْ کچره تاسو اراده کوئ استبدال زوجن د بدلولو د یوې ښځې مکان زوجن په ځای د بلې ښځې وَإِنْ أَرَدْتُمْ او که اراده وکړه تاسو استبدال زوجن د بدلولو د ښځې مکان زوجن په ځای د بلې ښځې وَآتَيْتُمْ تاسو ورکړي وي احداهن یوې د دوی ته قنطارن ډیر مال لویه خزانه ډیر مال فلا تاخذوا منه نو ماخلی تاسو داغینا منه د مہرنا شیئن یو سیز اتاخذونه آیا اخلی تاسو هغه بهتانن پناحقا و اسم مبینا په گناه کار سره اتاخذونه آیا اخلی تاسو هغه لرا بهتان په زیاتی و اسم مبینا په گناه کارا وکيف تاخذونه او څنګه تاسو اخلی اتاخذونه آیا اخلی تاسو هغه لرا بهتانن په داسې حال کې چې بهتان تړون کیای و اسم مبینا او په گناه کار سره وکيف تاخذون او څنګه خلی تاسو دغه مہر وقد ابزا او حال دا چې رسیدل کړی دي بعضکم ځنې تاسو نه الی بعضو ته حال دا چې رسیدل کړی دي ابزا رسیدل کړی دي بعضکم بعض استاسو الى بعض لرا واخذنا او غستی دی خذ منکم تاسو نه میثاقا غلیظا لوز مضبوطو وعده مضبوطا وقد ابزا او یوزی شوی دی بعضکم زن استاسو الى بعض د زن نور سره واخذنا وغستی دی خذ منکم تاسو نه میثاقا غلیظا وعده محکمه ولا تنکو نکاح مکوي وعده مکوي ما د هغه خذ سره نکاح باکم چې نکاح سره کړل تاسو پلارانو من النساء د خذنا الا ما قصر مگر چې کوم کې تیر شو دي انه کان فاحشه یک انداکار د بے حیاي دی او مقتنو د غضب دی د غصې دی وساسبیل او بدل اردا حرمت علیکم حرام شوی دی پتا سبحانه امهاتکم من دستاسو موریان استاسو من دستاسو او بناتکم لونستاسو واخواتکم او خويندستاسو وعماتکم او د پلار خويندې وعماتکم ترورانی وخالاتکم او خويندې د مور یعنی ماسیګانی وبنات الاخي او رويري لونه د رور وبنات الاخت او لونه د خويندو خورزي وامهاتکم او اغه میندې امهاتکم او میندستاسو اللاتی اغه ارزانکم چې ته درکړلې تاسو ته چې شودي درکړلې تاسو پیدا تنه خو ته درکړلې رضای میندې واخواتکم او خويندې تاسو من الرضات درزاتنا د تیدو د لارینا ارزات خويندې تاسو من الرضات د تی ور کول د وجینا و امهات نسائکم او میندې د خذ تاسو یعنی خواخي امهات نسائکم او میند د خود استاسو خواخي وربایبکم اللاتی او هغه پر کټای فی حجورکم چې استاسو په پرورش کی استاسو په پالنه کی چې استاسو په تربیت کی من نسائکم د خود استاسو نه اللاتی هغه دخلتم بهن چې تاسو سره دخول کړی دی تاسو سره یو ځای شوی نزدېکت وسره کړل تاسو فإن لم تكونوا دخلتم بيننا فإن لم تكونوا نو که تاسو دخلتم بيننا لم تكونوا دخلتم بيننا نزدېکت نوی کړي تاسو دا غوي سره فلا جناح علیکم نشي ګنا پتا سو باندې وحلائل ابنائکم الذين او خذ زامن استاسو ان ګورانه الذين اغزامن من اصلابکم چې تاسو د شاګان نه پیداوي خپل زامن کړه وحلائل ابنائکم او خذ د زامنو ان ګورانه او خذ د زامن استاسو ان ګورانه الذين اغزامن من اصلابکم چې د شاګان استاسو نه پیداوي وان تجمو او حرام دي دا چې تاسو جمع کوي بین الاختین جمعواله وکي په میاز د دوه خويندو کې دوه خويندې په نکاح کې جمع کړي نو دا حرام دي
الا ما قسل مگر هغه چې کوم مخکې تیر شو دي ان الله کان غفور الرحیم یقینا الله تعالی دې بخون کې مهربان